چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې یو ایکس لوری شته او دا ایکس لوری اصلا تصامیم دغه ډول نیسي چې ښایي د اسلامي امارت د پښو د وهلو مسله ورته مطرح اوسي. او تاسو ته په پاره به زه یو تعجب باوره خبره وکړم چې د پاکستان 15 جنرالان داسې دي چې هغې کې 2 حاضر سرویس دي او 3 متقاعدین دي. 309 میلیارډ ډالر یې دوی سرمایه ده. 309 میلیارډ ډالر یې دوی سرمایه ده. حتی دوی هغه یو رئیس لوی درستیز خو اوس په استرالیا کې یو د ایکس موجودیت خو بالکل واضح دی ځکه چې تاسو ویل کېدای شي دا د فشار د عالي په توګه د استفاده وکړي. دا څرنګه آیا تاسو کولی شئ چې چاړه لاس کې ونیسي خپل قلب پته سړي ته چې ما باندې حمله مه کوه خپل په قلب کې دا چاړه وهم؟ دا خو نفر درته چې اوس یې وازم هم دا شی غواړم. نو خبره دا ده خو د فشار اله نه شوه که نه. دا خو اوس لکه ما تاسو ویل چې ما یو دوست سره خبرې وکړم دا کار هم ولې وکړ وایي دا موږ د یوکراین د قضیې چون دنیا کې اوله شوې و او افغانستان یې هېر کړی و نو موږ د یوکراین موضوع لپاره دا کار وکړ چې د یوکراین موضوع وړه شي او دا دنیا بېرته مالي تا خو دنیا داسې ځان ته متوجه نه کړه. تا خو داسې متوجه کړه په یوه چې دې تا سره کومکونه وکړي چې کوم کومکونه یې کول هغې هم در باندې بند کړل تعزیرات هم در باندې لګوي نور هم مشکلات هم لګوي. نو دا څه رقم د فشار دغه شو؟ نو دا د فشار اله نه ده ښکاره خبر ده ځکه چې د اسلامي امارت په قدر د رهبرۍ کې چې څومره مشران سره تاسو خبرو کوي هغې کې اصلا ټول یعنی هغه پخواني طالبان نه دي ډېر روشنفکره شوي دي ډېر هغې اصلا تاسو ته وایي چې دغه هغې هم دا مسله نه تاییدوي. هغې غواړي چې نظام جوړ شي نظام کې مشکلات نه وي دغسې ستونزې وړې چې راځي دا باید حل شي. که د یونیفورم مسله وه دا خو دونه غټه مسله نه ده. دا خو نه وه چې د پوهنې وزارت کېناسته مونږ ته یونیفورم ګنډه خو هغه خو صرف وایي دغه لباس واغوندئ. خلک یې بیچارګان خپل په پیسو لباس کوي اغوندي راځي خپل لوڼو ته په پړونه حجاب دا جوړوي را استوي. خبره دا ده چې دا د ایکس لاسونه دي چې ایکس اوس کارا ټولې پیژني او د هماغې لاستوسې دي لکه څنګه ګل ورځي او بل دوست سره خبرې کوي هغې ماته چې 115 کسه دي نو ما 8.5 لکه شهیدان هم ورکړل اوس یې 15 تنو باندې قربانوي. 15 تنه چې فساد جوړوي او نظام ضعیفه کوي هغه لرې کوي. نظام بیا دوباره سقوط ته مه متوجه کوئ چې بیا به 1 میلیون شهیدان موږ ورکوو او بیا به نظام راوباسو. یو ټکی بل غواړم تبصره وکړم ډاکټر صاحب محترم په احترام سره د هغې د یو خبرې سره زه اختلاف کوم چې دوی ویل چې پاکستان پالیسي دا وه چې پخوا به یې پیسې اخیستلې د تروریزم جنګ په نامه به یې خرڅول کول او دوی به بیا د هغې پیسو نه پیسه خپل دغه کوو او اوس دنیا دا کار ورسره نه کوي. خو زه ډاکټر صاحب په اطلاع کې دا ووایم چې اصلا دا پالیسي دی تغییره شوې نه ځکه چې دا کار د پاکستان اردو کوي او همدغه علت و چې کله نواز شریف د هغې سره نږدې شو چین سره د ون بیلټ ون کوریډور چې جوړ کړ نو ګورئ نواز شریف د قدرت نه خلی قدرت شو زندان ته واچول شو د امریکا د خوشحالۍ لپاره په ضد د چین باندې. موږ تاسو بیا اوس ګورو چې کله عمران خان لاړه ماسکو ته او سفر وکړ چین ته او د امریکې نه لږه فاصله ونیوله دغه د سبا د دې د حکومت آخري ورځ ده. دا ما یو نیم میاشت مخکې په یو پروګرام کې ویلو چې آخر د مارچ کې عمران خان شاید نه وځي ځکه چې سفر یې چې ماسکو ته وکړ نو د پاکستان اردو چې ده د پاکستان خارجه پالیسي د حکومت لاس کې نه ده دا د اردو په لاس کې ده او اردو د دې ښه کمایي او ښه پیسه همدغه بهرني ملکونو ته په حساب کار کول دي سروس ورکول دي او د هغې سروس نه چې دوی کوم میلیارډونه پیسې اخلي هغه د پاکستان د حکومت جیب ته نه ځي هغه د جنرالانو جیب ته ځي. او تاسو ته په پاره به زه یو تعجب باوره خبره وکړم چې د پاکستان 15 جنرالان داسې دي چې هغې کې 2 حاضر سروس دي او 3 متقاعدین دي. 309 میلیارډ ډالر یې دوی سرمایه ده. 309 میلیارډ ډالر یې دوی سرمایه ده. حتی دوی هغه یو رئیس لوی درستیز خو اوس په استرالیا کې یو جزیره اخیستې ده په 4 میلیارډ ډالر یې ځان ته جزیره اخیستې ده. او دا نظامیان چې دي خارجه پالیسي دوی په دې په لاس کې نیسي چې د امریکې نه اروپا نه چې پیسې راځي دوی په ترو راځي. بل دا دی چې سعودي کې چې د پاکستان کومه قوا پرته ده
د هغې پیسې چې بله. راځي دا اردو اخلي. نو خبره دا ده چې دوی د فضل مشرف چې په قدرت کې و 38 میلیارډ ډالر امریکایانو د پاکستان سره د تروریزم د جنگ لپاره کومک کړي، اما حکومت د پاکستان نواز شریف ویلي چې موږ سره 40 میلیارډ ډالر حسابي را سره ده، نور موږ ته نه دي راکړل شوي. هغه اصلا نواز دغې ته مشرف ته ورکړل شوي. نو زه د ډاکټر صاحب په دغې خدمت کې دا وایم چې دوی خپل دغه لارې نه دي تاو شوي. اوس هم دوی پیسې اخلي، همدا اوس هم د امریکې سره چې کوم قرارداد د افغانستان پیسه کې کړی دی د پیسو په سر یې کړی دی، دوی به یو مقدار پیسې اخلي، هوایي اجازه امریکې ته ورکوي، زمینی اجازه هم ورکوي او د هر نوع همکاري د امریکې سره کوي. مننه فاطمي صاحب.